Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې سیستم امیج اخستل زده کو او ریسټور پوینټ اخستل او داغه ریسټور کول. خو د امیج اخستلم په تیر ویډیو کې کړیو، اوس څنګه ریسټور کوو. د ریسټور لپاره به تاسو راشي کنټرول پینل ته او دې کې به تاسو واخلئ ریکوري او ریکوري کې دغه آپشن موږ نه پاتې شوی، دا دوم ویلیو کنه. دلته لیکلي دي کریټ ا ریکوري ډرایو. ګوري که چېرته موږ یو سیستم ریسټور پوینټ اخیستی وي او غواړو چې هغه ریسټور کړو واپس او موږ سره کمپیوټر لاګین کېدلو، نو موږ به دیز نه ریسټور کول. که ان کیس زمونږ کمپیوټر دومره حد ته تللی چې بیخي هغه وینډوز یې کرپ شوي وي او موږ وینډوز ته سره داخلېدلی نه شو او بیا غواړو چې موږ خپل ریسټور پوینټ ریسټور کړو، نو دې د خاطره به تاسو بیا هغه دپاره ریکوري ډرایو جوړوئ. او بل ریکوري ډرایو موږ دې د خاطره هم جوړو چې موږ هغه ایمیج پې ریسټور کړو. د وینډوز کوم ایمیج چې موږ اخیستی وي هغه پې ریسټور کړو. په تېر وینډوز کې وینډوز 7 او 8 کې موږ به ډیسک جوړولو، سی ډي به هم جوړوله. خو په وینډوز 8.1 کې به تاسو یو اس بي جوړوئ. یو اس بي به تاسو ریکوري ډرایو جوړوئ. نو دې لپاره به تاسو سره یو اس بي وي، هغه به تاسو دې کې کمپیوټر کې انسرټ کړئ. دا ډېر کم سپیس نیسي، تقریبا 250 ام بي سپیس نیسي. نو که 512 ام بي یو اس بي هم تاسو سره کار کوي. خو مخکې د دې نه چې دغه یو اس بي تاسو ریکوري ډرایو جوړ کړئ، دې نه باید تاسو ټول خپله ډیټا ایسته کړې وي، ځکه دا د یو اس بي فارمیټ کوي. اول هغه ډیټا به تاسو کمپیوټر کې ځان سره کاپي کړئ، دا به ریکوري ډرایو جوړ کړئ. هغه نه وروسته به تاسو کولی شئ د فلش نه استفاده وکړئ، مطلب دې کې خپله ډیټا واچوئ. خو مخکې نه چې تاسو لا ریکوري ډرایو نه وي جوړ کړی، دې نه باید خپله ډیټا لرې کړئ، ځکه چې دا فارمیټ کېږي. زه به دا یو اس بي وصل کړم دلته او تاسو راشئ دلته کریټ ا ریکوري ډرایو باندې کلیک کړئ. دا به یس کړئ، نیکسټ به واخلئ. اوس دا ریکوري ډرایو یعنې دا یو اس بي دا سرچ کوي لګیا دی، پیدا یې کړه. دا به نیکسټ کوئ. ګوره لیکلي دي everything on that drive will be deleted. سم چې وي هغه له منځه ځي، ختمېږي، یعنې صحیح ده. ګوره اول یې فارمیټ کوي دا یو اس بي، هغه نه وروسته به یې کریټ کېږي. کاپي شروع شو، ډېر کم ټایم نیسي دا. او په راتلونکي ویډیو کې به بیا ووایو چې څنګه دا ریسټور کوو. نو هغه دپاره موږ سره دا کمپټیشیا بیا کار نه کوي، ځکه چې موږ کمپیوټر ریسټارټ کوو، بوټ مینیو ته به ځو، هلته به د دې ریکوري ډرایو نه بوټ اخلو، نو به موږ په موبایل باندې دا عکاسي وکړو. دا کریټ شو، بس فینش یې کړئ.